کتابونو یو واقعیا لیکلي موضوع نه بل طرف ته ځي چې په یو زمانه کې یو ښځه او خاوندو او یو قرآن مجیدو شپه پې راغله اوس د ایښودو دپاره ځای نشته چې دا قرآن مجید به چېرته ایږدو نو یې فیصلې په دې وکړه چې نیمه شپه به دا قرآن مجید خاوند د ته په سر باندې کېدی او نیمه شپه به دغه قرآن مجید ښځې ته یې وي چې ته په سر باندې ایږدې به شپه به تېره شي نیمه به ستا په سر پوتي نیم زما په سر باندې دواړه به تنګ نه شو ایکته خبره په دې شوه نو کتابونو لیکلي د قرآن مجید د عظمت ته وجې نه نیمه شپه خاوند په سر باندې قرآن مجید کېښود او نیمه شپه هغه زنانه هغې ښځې په سر باندې قرآن مجید کېښود نو کتابونه لیکي علما کرام فرمایي چې دغه عظمت ته وجې نه کله چې سحر اذان وشو سبا راوخت نو د قرآن د عظمت ته وجې نه الله پاک د ښځو د خاوند نه حافظ قرآن جوړ کړی و